د پاره ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه دي په الارض چې په ځمکه کې دي و ما هغه بینهما چې دواړو په منځ کې دي و ما تحت الثرى ثرى د ځمکې لاندینی حصے ته ویل کی څنګه جنن سبا ماهرینو اندازه لګولې دا چې یو پلیټ به بل پلیټ به بل پلیټ نه د هغه لاندې حصہ چې کومه دغه مالا ته خپته ده او یا هغه حصہ چې هغه د گہرائی په بنیاد باندې ډیره دنوي ان د ځمکې هغه جوړه نه جوړه حصہ هغه مالا ته پته پته وان تجهر او کچیر تخکارا کې بالقول خبره وینا فانه بشکا يعلم خبر ده پوهیږي اسر پټا او اخفا او پډیره پټا اخفا کې بیا اسم تفضیل ده کنه زیاته پټا والله ولا تعالی لا اله نستبل کارساز مددگار الا مگر هو اغد له اغد بار الاسماء المنذي الحسنى خستا وهل او اتاك حديث موسى رغل دتا خبر د موسی علیہ السلام اس ارکلا را چې اولدل نارن اور فقال انه اولی اهلی خپل کور ولا وتا امكثو چدل تو ایثار چی تاسو دا روان د شعیب علیہ السلام نه د مدین نه واپس مصر ته ځي کور ولا اتکاله ال تدیر کړی دي واپس روان دي او لاره کې لار ته غلطه شوی ده او یخنیم ده او غر ده لاره اوري ولیدو نو کور ولته ولی تاسو ته کینې زما التنبیا اور راوړم تاسو ته او یا به اور په خوا کې څوکي موږ ته بلار وخی او دا مشکل بالا تعالی موږ د لارې آسان کی هغه طرف ته اشاره ده فقال ان اولی اغفل کور ولا وتا چې کینې تاسو دلته انی بشکز انستو مال دل ما معلوم کړه د نارن اور لعلی کې دی چې ز آتی کوم راولم تاسو ته من حد هغه ورنا بقبس یو انګار مونږ انګار سکروټه او اجدو یا بزالتا بیا مو علی النار ور په غاړي کې ور سره هدن یعنی لارا ما ته بڅوک لارا او خی هدایت بیا مو مازالتا فلما بهر کله آتا حجرا غدا نودی आवाज وشدتا یا موسی आवाज وکړو او هغه اور نو هغه نور وو او هغه الله تعالی په دیونه کې چې کمی باندې الله تعالی کړو داغه د پاره چې موسی علی السلام تعالی نبوت ورکی انی بشک از چې ما انا ز ربک رب یمستفخلا نو تلریکا نا علیکا چپل خپل کېړې خپل وباسا کېړې خپل انک بشکت بالواد المقدس توا تب میدان کی هغه میدان نه چې هغه پاک ته او زید نوم توا ده وانا او ز چې کم یما اخترتک ما غره کړه ته فاستمع بستواور لما هغه څه د پاره وکیک د هغه څه تیوحا چې تا ته وحی کول شي انني بشکز انا الله ذا لا يملا اله نشتبل معبود الا مگر انا امزیما فعبدنی بزما خبر منا زما عبادت کوا واقم الصلاه او قائم کمنز ودرګه په مانځل ذکری زما د یاد د پاره چې ز دریات شما ان ساعه بشک قیامت اتیه یقینا راتلون کړي اکاد اخفیها دا د عربی د ضرب الامثال نه یو ضرب المثل ده او دا هغه د استعماليږي چې کله سړی وایي چې غواړم زه چې ځان نه هم پټ کما او دا لفظ یادا مثال الله تعالی د قیامت د پاره استعمال کړي دي چې دا دومره ما پټ ساتلې دي چې ځان علاوه می چاته د علم نه ور کړي نږدې ما چې پټ کما ز اغا لتجزا د د پاره چې بدل ورکړل شي کله نفس نار یو کسته بما په بدل د اغا تسعا چې هغه منډي وهلی وي اني کوشش کړي وي فلا يسدنك بس من دین کتان ها داغینا من هغه څوک لا یؤمنو چې ایمان نه راوړي ان قیامت د پاره خواري نه دي من نه کی هغه سړی هغه کس چې ایمان نه راوړي بها باغ باندې وتبع او هغه پیروي کړی وی هوا هو د خپل خواهشات فتردا نو تب هلاک شي وما تلک او دا څدی بیمینک استا په خلاص کې یا موسی دا موسی علی السلام سره الله اغدمین او د محبت خبرې دي اے موسی دستا په خلاص کې څه شي دي قال اول موسی علیہ السلام هي عصایا دا زما همسادا اتوکا او زبدمانی تکیلا گوما علیه بدمانی احشو او د سرارا څنډما بها بدی همسا ذریعہ سرا علی غنمی خپلو ګډو بزوتا پانی را زرګنټا څنډما دې سرا ولیا او ما د پارا فیها بدی همسا کې معارب ضرورتونه دي اخرى نورهم د زړه نور ضرورتونه پر کوما قال ویلا تعالی القها تی لګوا چوا دې زمکه باندې یا موسی فالقاها نو غرز ولا فاذا هي نصابها حيه يومارو تسعى چمنډي وهلي
قال اولی الا تلاخذها ونساء اغا ولا تخف او تميرغا سنعيدها زرد چې مونږ به واپس کو اعاده به وکي ني واپس به راوګرځو استاد هغه همسا سیرته الاولى په شکلوم باندې کې انو باندې شکل کې به واپس کو بیا به همسا شي ودمم او نه نباسا یدک لا سخبل الى جناحک په خپل طرف کې داسي نه نباسا لا سخبل رتخرج روزیا غلاظ بيضاء روخانه تکسبین من غیر سوء ان بغیر د صد بدینا ان صد چې برس مرض بنوي یا بل څه بیماری په نه لګیدلی چمک به وهي هغه او دا چمک به د بیماری په بنیاد نه وي آیتن دان خذا اخرى بلا لنوريکا د دې لپاره چې موږ خو یوتا تا من آیاتنا الکبرى د خپل نشانات او نه چلو لوی دي اذهب زلال الى فرعون طرف ته انه بشقاغا طغى سرکشه قال اول موسی علیہ السلام ربي اے رب زما اشرح خلاصکی لی ما د پارا صدری سینه زما رب اشرح لي صدری الا تعالی خلاصکی سینه زما الله د دعا زموږ تاسو به حکم قبول کی ويسر او آسان کی لی ما د پارا امری کار زما د کم کار چتا ما ته ولکو دا ګران کار دی الله تیرا ته آسان کی وحلل او جايه لکېږي یعنی کم پړی طاقت چې تاسو غټه ورکړل شي یعنی دا اخلاص کې دا غټه من لسانی شب زما شب کلا وکي چې دا غي بیان وکما بعض خلکو دا خبره کړې دا چې موسی عليه السلام بجبه کې لکنت وو خدا خبره دلیل نشته د دې نه په حدیثو کې ذکر شته نه تفسیرونو کې دا خبره په دې بنیاد باندې کړې دا چې کني دلیل خبره او دا ماشوم او د سرکاس کروټ خپل کا چولې وا وغیرہ وغیرہ دا یو بنیادی عیب ده او دا سي بنیادی عیبونه الله تعالی پیغمبرانو ته نور کوي نه دا سوال کوي موسی عليه السلام چې الله تعالی زما په ژبه کې مزید فصاحت او بلاغت پیدا وکي کله واري سره ډېر او د خبرو کی خو خبره هغه وضاحت نشي کولای کله یو سړی په یو فکرې کې دومره مزیدار خبره وکي چې هغه ډېر ښه طریقې سره دغه وضاحت وکي الله تعالی ماته زما کار آسان کی زما د ژبې د درنواله او یا زما په ژبه کې نور فصاحت او بلاغت پیدا وکي نو لری کې غوټه زما د ژبې يفقهو د دې لپاره چې دی پوي شي قولي زما په خبره باندې وجعل او جوړ کې لی ما د لپاره وزیرن ملګری مددگار وزیر لفظي معنی مدد کوونکی دی کنه من اهلی زما د خاندان نه زما د کور نه هارون چې هارون علیہ السلام د اخی چې هغه زما ورور دی اوشدود مونږه مضبوط کا به په ما مضبوط کا به په دې هارون علیہ السلام سره ازری زما پتاقت کې زما په وزرو کې او اشرک هو او دیر سره شریک کا فی امر زما په دې ذمہ داری کې چې تار کړی دا ان پیغمبري کې کین سبحک دې لپاره چې مونږه تسبیح وکستا کثیر ډېر ونذکرک او یاد وکستا کثیر ډېر انک بشکا كنت ایت بشکت چی امتی بنا مونږه دواړو باندې بصیرا لیدونکې قال ویل لا طلاقت بتاکیک سره اوتی تدر کل شولتا تیا سوالک استا سوال قبول کړل شو یا موسی ولقد بتاکیک سره مننم غ احساس کړه احسان کړل علیک پتا باندې مره اخرى یذلبلهم اذا کلا اوحینا چې موږ وਹੀ کړي وا الی امک استامور طرف ته ما یوحا هغه چې موږ وਹੀ کړي وا موږ هغه په ځل کې دا خبره اچولې وا استاد مور په ځل کې هغه څه کیسه تاسو معلومه ده مخکې تیر شوی د سورته بقره کې ومغه نه بعد هم چې فرعون خوب لیدل او د بنی اسرائیل مشمان علی الاول د موسی علی السلام چې کله پیدا شو هغه ویل دا د تختو صندوق ورته جوړ کړو او بیا په دریاب کې واچو او خوري ورپسې کچ تور پسې ځا ورسته سورته قصص کې بیا راځي نو بیا به تفصیل سره واوري ان شاء الله سورہ قصص کی موږ دغه قصه ده بیا فی التابوت بصندوق فقذ فیه نبیا اغرزوا دا فلیه په دریاب کې فلیلقیه نبیا بدا واچي دا صندوق الیم د دریاب یعنی اسم فاعل دریاب اغرزی دا صندوق بساحل په کناره باندې یاخذه وبني سیدا صندوق عدو لی دشمن زما او عدو له او دشمن د موسی علیہ السلام والقیتو او ما واچو علیک پتا باندې محبت مني محبت د خپل طرفنا داسې شکل او موسی علیہ السلام جوړ کړو چې ارچا په مینا راتله بعض ماشومان کې ارچا په مینا راځي کې عقلی کلیه وغیرہ وغیرہ ولتصنع او دې لپاره چې ته لوی شي صنعت وشتا جوړ شي ته تیار شي ته اعلی عیني زموږ سترګو په وړاندې اذا کلا تمشي چې روانه وا اختک خور دستا فتقولا باولی اغه هل ادلکم ایذ خیمت است علی من اغزنانا یکفله چې د دې کفالت بو کی موسی علیہ السلام چې کله د فرعون په کور ته نه وته د لخته هغه راوغست چې د صندوق ته چې ګلایو په کې ماشومو چې ماشومو خستو خوندورو خپلو
نو فورن هغه مور د موسی علی السلام خزه عاصیه رضی الله تعالی عنها عظیمه خزه وا مسلمانه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دا غیر لوی تعریف کړی دی ناغه غي کې راوچت کړو